په مسجد کې خصوصي طور د هر قسمه ګناه نه ځان ساتل پکار دی. په مسجد کې فضول خبرې، لغو خبرې، دنیاوي خبرې د دې ډېر نقصانات دي. خو ما تاسو ته بیان کړي دي، صرف مختصر 2 نقصان درته وایم. یو غټ نقصان دا دی چې په مسجد کې کم سړی دنیاوي خبرې کوي، او دا خبره حدیث کې راغلی ده، او حدیث موقوف حدیث د علما پې پوهېږي چې هغې کې آقا نامدار فرمایلی دي چې کم سړی په مسجد کې دنیاوي خبرې کوي، گپ شپ لگئی، فضول خبرې کوي، لغو خبرې کوي، با الفاظ دیگر په ژبه باندې بکواس جاری وي، نو د دې کس د 40 سال قبول شوی عبادت باندې به ته هیڅ اجر نه ملاویږي. دغه عبادات به ورته الله پاک په دې مخ راولي، ځکه د مسجد توهین کړی دی. مسلمانانو دې ته سوچ پکار دی. یو خو زمونږ او ستاسو هغه عبادات هم الله دې ملش صرف عادات دي، صرف چې کم دی نمود او ریا ده، صرف دکاوه ده، صرف ځان خودل دي. نو چې د عبادات هم دا حل وي او دا قرنګي بیا مسجد کې هم ځان نشو کنټرول کولی، نو دا ډیره خطرناکه خبره زمونږ او ستاسو دپاره ګرځي. نو مونږ او تاسو به د دې نه ځان ساتو او بل مسلمان رور ته به هم ترغیب ورکو، ځکه مونږ او تاسو مسلمانان به د یو بل دپاره مصلحین یو، اصلاح به کو، خیرخوا به ځان ګرځو، بدخوا نه. نو بل مسلمان رور ته به هم دا ترغیب ورکو. دویم غټ نقصان دا دی چې کم سړی په مسجد کې دنیاوي خبرې کوي، نو دته ملائک او فرشتې خیرې کوي چې الله دې تباه کا، الله دې غرق کا، د الله په غضب گرفتار شي. داسې قسمه سخت خیرې ورته کوي او ورته وی یا عدو الله اسکت، اے دا الله دشمن خاموش شا. او دا الفاظ صراحتاً په حدیث کې راغلی دي چې دا فرشتہ ورته وی یا عدو الله، اے دا الله دشمن خاموش شا. نو چې فرشتہ او ملک چاہتا د الله دشمن اوئی نو دا به یقیناً د الله دشمن وی. نو د الله سره دشمنی څوک کولی شي؟ نو مسلمانانو ورونو دې باندې به قطعاً نه خفه کیږو، بل مسلمان بم د دې کارونو نه منې کوو چې مسجد کې دغسې کارونه کي، ځکه موږ او تاسو به د یو بل خیرخوا یو. دا قرنګ خپل کشران، خپل بچی چې کم مسجد ته مانځه د پار راځي، مدرسې ته راځي، نو دا بچی به لږ ځان سره کینو، دته به نصیحت کو چې بچیا ته ګوره د الله کور ته روانې، ته مسجد ته روانې، ته مدرسې ته روانې، چې بچیا هلته غلط حرکت ونه کې، خبرې ونه کې، چا سره ټونګه وانه چې چغې ونه وې په مسجد کې. دا به مونږ او تاسو خپلو بچو لم ترغیب ورکو، د هغې اصلاح به کو، ځکه الله پاک به زمونږ او ستاسو نه بیا تپوس کوي. نو دغې څیزونو ته پوره سوچ پکار دی. نو پته ولګېده چې د وخت او د مکان په بدلیدو سره د ګناه چې کومه سزا ده نو هغه هم سیوا کیږي. نو یو ګناه د مسجد نه بهر ده، د هغې جدا سزا ده، او بل ګناه په مسجد کې دننه ګناه امغه ده، بهر دروغ ویل دا ګناه ده، دا کس لعنتی دی چې دروغ وی، خو لیکن په مسجد کې دروغ ویل نو ډبل ګناهګار شو.
یو خو دروغ ویل بیا په مسجد کې ویل د مسجد هغه حرمت او هغه عزت او شرافت کرامت پایمال که د مسجد باره کې خو آقا نامدار فرمایی چې جمع ولاړی ای زما امتیانو تاسو جمع له په منډه مه راځئ مسجد کې منډه مه وهئ خیر دی تانه د رکات لاړ شي چې کم رکاتونه در نتلی اخیره کې بیا وکه ودرېږه خو لیکن مسجد کې به منډه نه وي دا پابندي آقا نامدار ولې لګولې دې وجې نه لګولې دا چې د مسجد بې ادبي ونشي اوس خفه کېږو به نه ډېر ځان ته پویه خلک وي ځان ته هوښیار خلک وي ځان چې کم دی د نیکانو نه شماري پوهېږې په خبره خو لیکن حالات بیا تاسو وګورئ او وګرځئ بعضې حضرات په مسجد کې به ناستي او موبایل به ځان ته داسې مخامخ کړي سیلفي به جوړوي مسجد کې به ناستي پوهېږې په خبره او موبایل به یې نیولي ټیک ټاک به جوړوي په مسجد کې به ناستي او څه به کوي هغه خپل چې کم حرکات سکنات دي نو هغه به ځان نه ریکارډ کوي پکچرایز کوي به بیا په هغې باندې به ګانه لګوي او په هغې باندې به ساز لګوي هلکه صاحب ناست دی محراب کې ټیک ټاک یې جوړ کړه پوهېږې په خبره همدغه ټیک ټاک دی پردي پټي کې د ټیپرو سره جوړې هم ګناه ده خو مسجد کې چې جوړې نو نوره ګناه ده بیا پردو غنمو سره ولاړې جوړې هم ګناه ده پردي پټي کې ولاړې سفیدارو سره ولاړې د بوډنۍ په غاړه ولاړې سازونه پې لګي هم ګناه ده خو چې مسجد کې جوړې نو بیا ډېره غټه ګناه ده ځکه د مسجد توهین دی د مسجد بې ادبي ده اوس الله پاک دې رحم وکړي زمونږ استاد اکثر حاجیان مبارکان چې کله لاړ شي نو کعبې سره به ولاړ یو دا سپیا که موبایل به راویستی او ځان نه به ویډیو کې د الله په کور کې مسجد حرام یا اسې د دروغو به لاسونه پورته کړي ملګري ته به وایي زما نه تصویر وباسه چې کوجابودي صاحب عمرې له راغلی دی او حج له راغلی دی چې خلکو له پته ولګي چې کوجابودي صاحب خو چرته دی د هغه سره دی حرم شریف کې دی کعبې سره خوا کې ولاړ دی او دې ته نه ګوري او دې ته خیال نه کوي چې دا د الله کور دی نو دغه ځینو تم ګوره دا څیزونه ورسېدل نو څومره پورې چې زمونږ او ستاسو وس کېږي د دې به روکتام کو او د دې څیزونو به اصلاح کو او ښایسته انداز کې به اصلاح کو او زما درخواست د خپلو رونو اهل علمو ته چې کم د علم خاوندان دي یو خو هغه دي چې عالمان نه دي هسې ځان عالم شماري هغه ته زمونږ اویا ګزه سلام دی خپله نه پوهېږي نو بل به څه پوهېږي پوهېږې په خبره په خپله د تعصب غونډاري نو د بل به څه اصلاح وکړي خو هغه رونو ته چې هغه اهل علم دي مدرسه ویلې ده په حدیث پوهېږي په قرآن باندې پوهېږي په زړه کې درد پروت وي چې د عوامو اصلاح شي نو زه هغوی هم دا درخواست کوم دغې خپلو رونو ته چې برای کرم د دې څیزونو په ارام ارام ښایسته انداز سره اصلاح پکار ده څوک به سخت انداز کې اصلاح کوي څوک به نرم انداز کې اصلاح کوي څوک به چې کم دی یو ترتیب سره اصلاح کوي څوک بل ترتیب سره د هر چا جدا جدا ترتیب دی خو اصلاح به کوو او الله نه به غواړو چې مونږ او تاسو د امت محمدي دپاره اصلاح کوونکي وګرځو او د هغوی خیرخوا وګرځو نه بدخوا چې معمولی خبره باندې د سم مسلمان نه کافر جوړ کو د سم مسلمان نه مشرک جوړ کو د سم مسلمان نه بدعتي جوړ کو او د دروغو یو ټاپه پې ور ولګو نن سبا خو دور داسې راغلی بس کیسهخانه نږدې ده دلته نه سوزکي کې کینو کیسهخانې له ځان رسوه چې کم سټیم دې په کار یې جوړوی نو که څوک لږ داسې وخوځېده نو بس دا مشرک شو او که لږ داسې شو نو هغه بدعتي شو او که داسې شو نو هغه دا شو بس بیا دا ټاپه در سره یې ورلګوئ نو دا کارونه څوک کوي
دا کارونه هغه خلق کوي چې د علم نه د سره خبر نه دي، د علم په مقاصدو پوهیږي نه، د علم چې کم غرض دی ورته معلوم نه دی، او بلکې دا به وویم چې د علم په تعریف هم نه پوهیږي چې علم وایي څه ته، علم څه ته وایي. ته تپوس ته وکړه والله که پې زرم خبرې چې علم وایي څه ته. علم رونو دا یو نور دی، نور الهی دی، او دا نور الهی نازلیږي د مؤمن مسلمان په زړه باندې، د هغه زړه ورسره نورانی شي او د هغه زړه د نورانیت اثرات د ده په بدن باندې راښکاره شي. دغه ته علم ویلی کېږي. یو معلومات دي چې سړی هر سره خبر دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا فرض دی، دا سنت دی، دا مستحب دی، دا واجب دی، معلومات شته خو لیکن ټکې عمل پې نشته. عمل نه داسې خالی دی لکه د میرې غزه، نو دې ته محض معلومات وی. معلومات ولیس اعتبار نشته. داسې معلومات خو انګریزانو سره هم شته، یهودو سره هم شته، نصوارو سره هم شته، هندوانو سره هم شته. داسې معلومات چې کم دی پوپ او پادري او ګورو نانک سره هم وو. پوهیږې په خبره؟ اصل سیز عمل دی. اوس علم معلومات شته، عمل نشته. د ده مثال د خر دی. او زه نه ویمه دا فتوه زه نه لګوم، دا فتوه قرآن لګولې ده. او قرآن کې الله فرمایي د داسې سړي مثال داسې دی چې په ده باندې کتابونه بار کا. نو په خر دی چې کتابونه بار کا، هغه نه مولوي صاحب جوړیږي؟ په خر چې کتابونه بار کې، هغه نه شیخ الحدیث جوړیږي؟ نه. نو الله پاک قرآن کې فرمایلی دي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. دا حکم عام دی بیا. نو دی وجنا چې څومره معلومات در سره دي په هغې عمل کې، نو دی ته علم وی. او معلومات شته او عمل پې نشته، نو رونو دی ته علم نه وی. زمونږ استاسو خلک یو خبره کوي چې علم ډیر شو. مونږ وی علم ډیر نه شو، علم انتهایی کم شو، صرف اشاعت زیات شو. پوهیږې په خبره؟ بس هر سړی لګېدلی 2 روپیوال مۍ کې مخې ته لګولې، یا مخامخې ځان ته چې کم دی موبایل لګولې، بس لا یو را رواني. پوهیږې په خبره؟ لږ که ځان مشورول غواړي نو یو کتاب ولیکي، که ځان مشورول غواړي نو یو غټ عالم پسې خبرې وکړي، وي دا نه پوهېږي. نو هلکه دې ته خو علم نه وایي. دا خو علم نه دی، دا خو صرف هغه نشر و اشاعت او هغه هم په غلطه طریقه باندې، صرف محض خپل شهرت د پاره، نمود او ریاکارۍ د پاره 2 روپیوال مۍ کې دلته لګولې وي او ځان ته به موبایل لګولې. نو ته څه وایې چې دا علم دی؟ داغه پس منظر وګوره، داغه حالات وګوره، داغه حرکات وګوره، داغه سکنات وګوره، داغه ترتیب وګوره چې کم ترتیب دی. بهر حال علم زیات نشو، علم بلکې کمیږي په دې اعتبار سره چې عمل نشتا. مخکې به خلکو یوه مسله یاده کا نو فوراً به پې عمل کو، هغه به عملي کوله. اوس خو د روزانه په زرګونو په سوونو مسلې اوري، په ښي غوږ باندې دن نشي، په ګس غوږ باندې ډارک بهر وځي، او بعضې خلک په دې ګس غوږ دن نه کړي نو په دې ښي باندې یو شونګ لکه په چتري نه چې ګولۍ وباسي، هغه طرف ته لاړ شي. بلکل عمل نشته. که در سره کېناسته ته به وایې چې دا بلکل د دې زمانې مفتی اعظم پاکستان دی، بلکې د دنیا مفتی دی، خو چې عمل یې وګورې زیرو. نو علم پاتې شو. د علم جنازه روانه ده. دا نه ده چې یاره یو سړي 2-3 ټکي یاد کړي دي، 2-3 ټکي عربي یاده کړله، بس دا مولا شو او دا عالم شو. نه نه، داغه کردار به ګورې، داغه اخلاق به ګورې چې دا طریقې محمدي باندې روان دی که نه.
او چې په لار روان یو مسلمان ته د دشمن په نظر ګوري نه په چا سلام اچي او نه چا سلام اخلي نو دا علم دی دنه خو جهالت خره بیا علم تعالی دا خې چې مسلمان نه سلام ماخلا علم تعالی دا خې چې مسلمان باندې سلام ما چوا علم تعالی دا خې چې مسلمان پس خبر وکا مسلمان پس کنزل وکا نه نرونو دا علم دو کنه چې دا علم خو شیطان سره خړېرو او شیطان دینه زیات علم ور سره خو بیا ادب نو چې په دې باندې دوکن شیرونو بهر حال مقصد می دا دی چې د وخت او د مکان په بدلېدو سره د وخت او د مکان په بدلېدو سره د ګناه سزا چې کم دی هغه نورم سیوا کیږي زر اعظم خپل مقصدی خبره تا د رمضان المبارک بهترین میاشت ده دا عشره د رحمتونو عشره ده دا الله پاک خصوصي رحمتونه نازلېږي فرشتي اعلان کوي چې څوک شته چې بخنه غواړي چې الله یو بخي څوک شته چې توبه وباسي چې الله توبه قبول کړي څوک شته چې الله نه رزق وغواړي الله رزق ورکړي څوک شته چې الله نه وغواړي الله په فراخي راولي دا اوازونه کوي ملائک د رمضان المبارک په دې میاشت کې او د لومبه عشره کې خصوصي رحمتونه د الله پاک نازلېږي خو بعضې بدبخت داسي چې په رمضان المبارک په دې میاشت کې هم ګناهونه کوي مختلف قسمه ګناهونه دروغ دوکا ټګي چغلخوري یا نور وغیره وغیره کریم بورډ لډو تاش پوهیږي په خبره دغه شیزونه په رمضان المبارک کې لګي نو د ګناه نورم ډبل شو د ګناه زیات شو یو خو د رمضان توهین وکړه د رمضان میاشت د بخنې میاشت ده او د رمضان المبارک په میاشت کې ګناهونو له نورم زور ورکړی دی تله یو پاو نورم راښکته کړې ده نو دا سیزونه چې کوم دی دا ډیر خطرناک دي دا مهلک دي دې کې به انشاءالله بل بیان کې درته یو روایت ویما علامه ابن جوزی رحمه الله نقل کړی دی هغې نه بیا تاسو اندازه ولګوئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت جبرائیل خبر راوړی دی او بیا نبی علیہ السلام د حضرت جبرائیل نه تپوس کړی دی د هغې کس په باره کې چې چاته سخته سزا میلاوېده چې د څه ګناه کړې ده آینده بیان کې دغه روایت درته ویمه ورونو یاد ساتئ د ګناهونو په کولو سره د عبادت نورانیت برکت روحانی طاقت ختمیږي پوهیږئ په خبره دقسې روژه چې کوم دی دام یو بهترین عبادت دی دې عبادت کې انسان د فرشتو سره مشابه شي فرشتې خوراک سکاک نه کوي دیم د صبح صادق نه تر غروب افتاب پورې خوراک سکاک نه کوي نو د فرشتو مقام تا د فرشتو سره برابرېږي خو په شرط د دې باندې چې کله د ګناهونو نه ځان وساتي نو دا داسې یو اهم عبادت دی بیا په روژه کې ګناهونه چې کي نو په دې سره د روژې نورانیت برکت ثواب فایده اجر هغه ټول څیزونه ختم شي هغه ټول څیزونه ختم شي نو دته صرف څه میلو شي صرف ورته ولګه او تند میلو شي بس دغه ولګه او تند د دپاره ډېره ده نور د الله په نیز باندې د دغې روژې هېڅ حیثیت نشته د دغې روژې هېڅ اجر نشته د دغې روژې هېڅ ثواب نشته نو د رمضان المبارک په دې برکتي میاشت کې په دې پاکه میاشت کې د ګناه نه به ځان ساتي دروغو نه به ځان ساتي چغلخورۍ نه به ځان ساتي غیبت نه به ځان ساتي او د ټولو نه اهمه خبره ده چې د څه نه به ځان ساتي د حرام خوراک نه پېشمني کې به هم کوشش کې او پروجماتی کې ولیکن نن سبا مونږ او تاسو اکثر د دې څیزونو خیال نه ساتو ډېرو خلکو خفه کېږو به نه اصلاح په طور دا یو خبره کومه د غلا بجلی کونډې وغیره لګولي په هغې باندې خوراک سکاک پخوي نو دا خو حلال نه دی تر دې پورې علماو لیکلي دي که چا د پردي پټي نه شوتل راپټ که
غنم را پټ کا یا د بوساړې نه بوس را پټ کا او د په ساروي باندې اوخوړو د ساروي چې کم پي وکړل دا پیم حرام دي. نو تخپل سوچ کوا مونږ تاسو د دې خبرې اړو خیال نه ساتو دا چا چې یو چیلې نیمه ساتلي بس چې پار پټي وراره نو بس ما موته او بیا دې موته پوهیږې په خبره. نو دې ته لږ سوچ کوئ ښه دې ته سوچ پکار دی. زموږ سره یو مشر وفات شوی دی خان رحمان استاد الله پاک دې وبخښي هغه به یو خبره کوله هغه به خبره دا کوله وی چې تا د یو پټي نه وږی را مات که ما ته یو ځل ناسو خبرې کوله نو دې وږي چې تا په غلا را مات که نو دوو کسانو نه بیا ته معافي غواړې ډېره د پوینټ خبره کړې وه مشران هوښیاري دوو کسانو نه به معافي غواړي یو به د زمیندار نه معافي غواړي او یو د پټي د مالک نه به معافي غواړي نو اله به معاف کېږي. نو خپله سوچ کوه خپله ته سوچ کوه چې موږ او تاسو دغه کې ډېر کمزور یو. ما خو داسې خلک لیدلي وو دا څه موده وړاندې دا روجې لږې ګرمۍ کې وي که نه ګرمۍ کې وي نو دا سره غله به م راغله نو یو ځل داسې راووتمه پېشمني ټایم و نو ما خپله لرې نه داسې یو کس ولیده چې هغه بوس پراته و ترېشل شوی و تازه نو لوی غاټ دغه و څه وایي تاسو ورته درومل ورته وایي ښه الوی دغه د بوسو ډېری پروت او په روجه کې یو صیب لګیا دی ورته څادر ایښی دی په بوس پکې راچوي نو په ایمان ووی څه حال به یې زمونږ او ستاسو خدای انصافداره چې دا د قیامت په ورځ دی د بوسو دا پنډ را په سر کړي او حشر میدان ته را روانې بیا به دې پته ولګي دا خو به ټول دا را په سر کړي دا څومره غلاګانې چې چا کړي د ټولو نه بدبخته غل باغي چې هغه انډه پټه کړي ځان سره داسې را روانه کړي میدان حشر ته راځي او چا به د شوتلو پنډ را په سر کړي چا به سپیدار پوګه کړي پوهېږې په خبره چا چې پوله والي هغه پوله به یې پوګه کړي او میدان حشر ته به را رواني او دا یو تفصیلي موضوع دی انشاءالله دې باندې به بحث کومه. الله پاک دې زمونږ او ستاسو حال باندې رحم وکړي. نو خو رمضان المبارک کې د دې څیزونو پوره خیال وساتئ او د دې طرف ته متوجه شئ او الله پاک باندې ځان وبخئ. دا د برکتونو د رحمتونو میاشت ده او دا داسې میاشت ده چې ستا دپاره د قیامت په ورځ د الله په در کې شفاعت هم کوي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د صحیح روجي نیولو توفیق را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات